ويقول الانسان هغه انسان چې د قیامت نه منکر ده دلته چې ته دعوت ورکړې دی څه وایي ويقول الانسان وایي دا منکر انسان د قیامت نه اذا ما متو آیا چې کله زه مړ شم لسوف اخرج حیا آیا زر د زه به بېرته رایستل کېږم د مځکې نه ژوندی نه دوواري ژوندون نشته کافر بیا دا وي نه دوواري ژوندون نشته رب کریم یې ولې دوواري ژوندون نشته دلته دا تعجب لیدل کېږي چې مړی به نو څرنګه څوک ژوندی کوي ولې خپل حال ته نه ګوري ته یې څنګه پیدا کړی اول یې څنګه پیدا کړی او د دنیا په دستور موافق هغه کارخانه چې شی جوړوي چې هغه اول شی جوړوي ډېر کې تکلیف زیات وي یو وارې چې شی جوړ شو نقشه جوړه شوه بیا خو آینده دوواري جوړول دغه شی خو ډېر اسانه وي اوس اول مني چې الله پیدا یې هغه باندې خو الله قادر بولي او په دوواري بېرته راژوندي کولو بیا الله عاجز بولي چې نو څوک به راژوندی کړي اولا یذکر الانسان آیا دا د قیامت نه منکر انسان نه یادوي دا خبره چې انا خلقناه من قبل بېشکه چې موږ پیدا کړی و دی پخوا ولم یکن شیئا هېڅ شی نه و محض عدم و د رښتي نه مې اصلي ته راویست او ربک د ما د قسم یې په رب د تا باندې لنحشرنهم موږ به راجمع کړو دغه کافران و شیاطین شیطانان چې هغه دوی د شیطان په لمسون باندې قیامت نه مني موږ به دوی شیاطین سره جمع کړو ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا بیا به راحاضر کړو دوی چارپیر د دوزخ نه په غونډو پراته د ډېره هیبت نه ثم لننزعن من كل شیعة بیا به راوباسو د هرې ډلې نه ایهم اشد علی الرحمن عتیا هر یو د دې چې ډېر سخت و په الله تعالی باندې له وجې د سرکشي چا ډېر زړورتوب یې کړو ډېره لویه بدماشي یې کړه اول به هغه راکش کړو جهنم ته ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا بیا الله ویل موږ ښه عالمان یو په هغه کسانو باندې چې لایق دي د دغه دوزخ سره له وجې د ورغورځولو سوځولو هغه لایق د خلک د جهنم هغه به ورغورځوو وان منکم نشته هېڅوک د تاسې نه الا واردها مګر هم واردېدونکي دي ننوتونکي دي دغه دوزخ ته که مسلمان ده که کافر ده کان علی ربک دا وعده په رب د تا باندې حتما مقضیه یقیني حکم پر کړی شوی ټول مسلمان ده که کافر د جهنم ته به خامخا ورځي بیا به څه کېږي یو آیت په رب زدي به بیا تشریح وکړو ثم ننجي الذین تقوا بیا به نجات ورکړو هغه خلکو ته چې پرهیزګاري یې کړې ده ونظر الظالمین فیها جثیا او پرېږدو د ظالمان په دغه دوزخ کې په ګونډو باندې پرېوتلي ان منکم الا واردوها نشته هېڅوک د تاسې نه مګر هم ورننوتونکی ده جهنم ته دا ننوتل جهنم ته د مسلمانو کافر ټول په څه ترتیب دي کافر ورځي لکه ما چې نقشه درته بیان کړې وه هر یو په دروازه خپله طبقه ننوځي جهنم ته اما مسلمان به د جهنم په سر په پولیس ویرات تېرېږي دا پولیس ویرات هم په جهنم باندې ده نو پولیس ویرات ته ورتګ دا لکه جهنم ته ورننوتل دي خو بیا هر انسان چې د جهنم نه بچ کېږي په دا پولیس ویرات باندې د خپل عمل او د تقوا په انداز باندې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضې خلک به په دغه پولیس ویرات باندې تېرېږي دا جهنم باندې به تېرېږي چې د زرګونو کلو یاد ده خو څرنګه به تېرېږي لکه پړک دا برېښنا چې دا پړک شي هلته د ورېځې نه مځکې ته بیا رڼا راورسېږي بېرته ختمه شي د دغه پړک په شکل به تېرېږي دغومره ورود ده څوک به د تیزې هوا په شکل په تېرېږي څوک به د تیز رفتاره آس په شکل چې تیزه منډه باندې آس وایي په داسې شکل په تېرېږي څوک به لکه په کور چې تیزه منډې وایي په داسې شکل په تېرېږي څوک لکه سوکه چې روانې په داسې شکل به په تېرېږي او څوک په داسې چې روانېږي لویږي به جګېږي لویږي به په دغه کیفیت به په تېرېږي حتی کله به پړ مخې په خاپوړو په شکل باندې پوهېږي او څوک په دغه مجرمینو ګناهګارو کې دا خو ګورې ټول مسلمانان دي داسې طبقه په طبقه د دې د تقوا فرق ده څوک به بیا په دغو مسلمانانو کې داسې چې دغه چنګکونه د ګناه او دا هره ګناه خپل چنګک لري هغه یې ور ونیسي ولوېږي خو ځان خلاص کړي بیا یې بل ونیسي ولوېږي ځان خلاص کړي
خو بعضې په خدای نخسته داسې وي چې هغه چنګکونه یې په زور کې ونیسي او واوړې سر په څېړۍ باندې کوز جهنم ته ولوېږي. نو دا ورود د ټولو شته، خو دغه ورود چې د خلکو ذاتي متفاوت ده. څوک په دې پړه په شکل، څوک د هغه هوا په شکل، څوک د آس تیز رفتاره آس په شکل، داسې په درجو لږ لږ تپه چاته رسېږي د خپل اعمال موافق. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، کله چې ولوستل شي په دوی باندې آیتونه د موږ د قرآن ښکاره آیتونه، قال الذين كفروا، وایي هغه خلک چې کافران دي، للذین آمنوا، هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی، فخر د دنیا په شیانو کوي. څه ورته وایي دا کافر مسلمان ته؟ تاسې دعوې د اسلام لرئ، اوس راشئ وګورئ ای الفریقین خیر مقاما، کوم یو د دغه دوه ډلو چې موږ کافران یو او تاسې مسلمان یې، دا کافران ورته کوم یو د دې خیر د مقاما په اعتبار د ځای سره، و احسن ندیه، او ډېر ښه ده په اعتبار د مجلس سره. د شورا ځایو ته به د ندي ویلې، دارالندوه. تاسې وګورئ د موږ بلډینګونه، د موږ کورونه، د موږ هغه اسمبلۍ ځایونه، د مشورو ځایونه، او دا د تاسې جونګړې وګورئ. مسلمانو ته به په غریبي پیغور ورکوه. دا هغه دوی د عزت شی بلل چې په دنیا کې موږ ښه کور لرو، نو موږ په الله ته تاسې ګران یو. چې ښه موټر لرو، ښه کور لرو، ښه دنیا لرو، نو موږ در باندې ګران یو. دا د کافر مقوله ده. خو الله تعالی وی په ښه بنګله، په ښه مجلس، په ښو دنیایي سامانو که عزت وای، بیا به دا د دوی نه ډېر غټ غټ سرمایهدار الله نه عذابول، نه به یې تباه کول. خو د دوی نه مخکې داسې قومونه تېر شوي دي چې د هغو په سوونو کلونو عمرونه وو، د سوونو کلو عمرو سرمایه په ډېره وي، که دا د 40-40 کلو د عمر سرمایه به سړی ډېره کړي. هغه د غټو غټو بنګلو چښتنان، هغه د ډېرو ډېرو دنیاو چښتنان، خو چې د الله دین ته یې غاړه کېنه کړه، ما هغه ټول تباه کړه. وکم اهلکنا قبلهم من قرن، څومره ډېر هلاک کړي دي موږ پخوا له دوی نه، اهل د زمانو، هم احسن اساسا ورقیا، چې هغه ډېر ښه وو تر دغه موجوده کافرانو د داسې وخت په اعتبار د سامانو او په اعتبار د شکل او ډول سینګار سره. ښې ځوانۍ وې، مالونه وو، خو نه ځوانۍ خلاص کړه نه مالو خلاص کړه. لکه د حدیث مبارک چې راځي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. خدای پاک نه د تاسو ظاهري شکلو ته ګوري چې ځوان ښایسته ځوان د نو جنت ته یې بوځي، نه د تاسو مالو ته ګوري چې دنیا یې ډېره ده، عزتمند سړی ده، نو جهنم د ده زړه نه د لایق عذاب جنت ته یې بوځي. نه، الله د تاسو زړو ته ګوري، په زړو کې ایمان، اخلاص، محبت د الله، د رسول، د دین څومره ده، او ظاهري عمل ته مو ګوري چې ظاهري عمل مو په شریعت باندې څومره برابر ده. قل ته ورته ووایه دوی ته من کان فی الضلالة، څوک چې په ګمراهي کې وي، فلیمدد له الرحمن مدا، اوږدوي الله دوی ته، ورزیاتوي الله تعالی دوی ته په زیاتوالي سره مال او عمر ډېر ورکوي. خو دا داسې نه ده چې دا د دې لپاره خیر ده. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تر هغه وخته پورې عمر ور اوږدوي، مال ور ډېروي، چې کله دوی وویني هغه عذاب چې د دې سره وعده شوې ده، هغه چې ده اما العذاب، یا عذاب په دنیا کې، او اما ساعت، او یا قیامت، چې دا وویني هلته به بیا فسیعلمون، زر د دوی پوه شي من هو شر مکانا، څوک شر د له وجې د ځای، و اضعف جنده، او ډېر ضعیف د له وجې د پوځ نه. نن خو په ځان ته وایي چې موږ ځایونه ښه دي، موږ ندوه، اهل شورا، مجلس، ملګري دا ډېر دي، موږ تر تاسې عزتمند یو. خو الله تعالی وایي چې یا دنیوي عذاب وویني، یا د قیامت ورځ وویني، نو دوی به هلته په ځان پوه شي چې اوس مسلمان عزتمند ځای کې ده، او که زه په عزتمند ځای کې یم. مسلمان ډېر غالبه ده، د قدرت خاوند، او که زه. ویزید الله الذین اهتدوا هدی، ورزیاتي الله تعالی په دنیا کې هغو کسانو ته چې سمه لارې موندلې ده، مسلمانان دي، شي ورزیاتي هدن، هدایت نور هم ورزیاتي، ثبات او یقین نور هم ورزیاتي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، څوک چې د ما په لار کې کوشش کوي، الله دوی وایي زه به د ما ته د رسېدل لارې ور خلاصې کړم.
سبلنا هغه چې ما ته رانږدې کېږي داسې عمل توفیق به ورکوم چې ما ته چې بل په میاشت کې رسېږي دی به په ورځ کې رسېږي داسې لارې به ورښیم چې بل په کال کې رسېږي دی به په ورځ کې رسېږي دغه مقامات چې الله ځان ته جذب کوي ځان ته نقل کوي هغه داسې هغه دي چې د انسان د عقل د دایرې نه ډېر لرې خبر ده څوک په ساعت باندې ان تر عرش رحمان رسېږي او څوک په یو ساعت باندې د یو ساعت مزل کوي والباقیات الصالحات هغه باقي پاتې کېدونکي نیک عملونه چې د هغه ثواب باقي ده خیر ده عند ربک په نزد رب ته ثوابا له وجه د ثواب وخیر مرضا او ډېر غوره ده په اعتبار د ورتلو باقیات صالحات چې اول ورځ مې ویلي چې دا د الله ذکر ده د الله عبادت او بندګي ده د دغه انجام جنت ده هغه جنت ډېر ښه ځای ده ځکه هغه بیا ختمېدل نه لري او دا د دنیاوې په دا دنیا کې چې څوک دنیاوې ډېرې او په نازکې دا ټول پالي دي ختمېدونکي دي حضرت خباب ابن عرب رضی الله تعالی عنه یو صحابي ده دی وی چې زه مخکې آهنګر وم پخ چې دا سامانونه مې جوړول عاصم دی ویل یو مشرک ته دغته مې د کفر په وخت کې چې زه په هغه وخت کې کافر وم یوه توره جوړه وه خو روپۍ مې په پاتې وې په ده باندې پور ما ایمان راوړ چې ما ایمان راوړ دی د ما په ایمان خبر شو بله ورځ زه ورغلم چې ما پور راکړه دوی ویلې هلته به یې درکړم چې ته بیرته کافر شې دا دین پرېږدي بیا به د خپل پور درکړم که نه ځای نه پرېږدم وایي ما ورته ویلې چې والله که بیرته کافر شم چې قیامت هم شي بیا دواري ژوندون راشي وایي که قیامت هم شته ما ویلې او وایي چې قیامت شته هلته قیامت کې به بیا ما ډېره دنیا یې هلته راشه هلته به بیا درکړم اوس خند ویل په ولې دلته چې ما ته خدای ډېره دنیا راکړې ده په قیامت کې به بیا تر تا نه ما ته ډېره راکړې هلته بیا راشه هلته به بیا زه درکړم رب کریم یې افرأیت الذي آیا ته لیدلی د هغه بدبخته کافر کفر الذي کفر چې کافر شوی دی بآیاتنا د موږ په آیاتو باندې وقال ویې لأوتین خامخا راکول کېږي ما ته په آخرت کې مالا مال و ولدا او اولاد زه به بیا هلته تا پورپلې کړم الله تعالی وی دا دعوه چې دی کوي چې بیا به هلته د ما مال وي ما به اولاد وي اطلع الغیب آیا خبر شوی د دغه کافر په غیب باندې چیرې پټ حال ورته معلوم شوی دی چې دا وایي چې په آخرت کې به ماته دنیا خدای راکوي ام اتخذ عند الرحمن عهدا که د الله سره څه وعده اخیستې ده چې خدای پاک وعده ورسره کړې ده چې زه به هلته بیا مال و اولاد درکوم ده خپله کشف شوی که حال ورته معلوم شوی که الله وعده ورسره کړې کله داسې نه ده لکه دا دی چې وایي نه به مال وي په قیامت کې نه به اولاد وي بلکې پرون ذکر و اره به خالي پردان راځي لکه اول مې چې پیدا وې ته خو بېرته داسې لوت د غاړو ناسونه ته لوچې پښې راغلې دنیا دې ته شوه هغه قدرت دې ته شوه سنکتبو زر د لیکلي به وساتو موږ ما هغه څه یقولو چې دی وایي ونمد له من العذاب مدا او ورزیات کو قدرت ته د عذاب نه ورزیاتولو سره ونرثه ما یقول او په میراث به واخلو موږ د ده په مرګ سره هغه مال او اولاد چې د هغه د ځان دپاره دعوه کوي ویأتینا فردا ما ته به تګ کې تنها راځي نه به مال یې ورسره نه به اولاد یې ورسره واتخذوا من دون الله آلهه نیولي دي دا کافرانو غیر د الله تعالی نه نور معبودان نور خدایان باطل لیکونو لهم عزه د دې دپاره چې د دوی په خیال چې دا نور خدایان د دوی د عزت سبب شي کله داسې نه ده په بت پرستۍ باندې په شرک سړی عزتمند کېږي نه بلکې بېعزته کېږي سیکفرون بعبادتهم زر ده چې منکر به شي دی د دغه معبودانو په عبادت باندې په قیامت کې یا دا معبودان به د دوی د عبادت نه منکر شي بعبادتهم د دوی په عبادت باندې ویکونون علیهم ضده شي به دا د دوی خدایان په ده عابدانو باندې دښمنان دوی خو د عزت ذریعه بولي خو دا د دوی بتان چې دوی ورته عبادت کوي د دوی د عزت ذریعه نه ده د دوی د دښمني ذریعه ده ځکه مخکې موږ تاسې څو وارې ویلې هر معبود غیر د الله نه چې چا عبادت په دنیا کې کړی په قیامت کې به د عابد د عبادت نه منکر وي تا د ما عبادت نه ده کړی تا د خپل نفس منلی دي